والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. زمر دين اسلام محترم ومعزز مسلمانانو، الله په موږ احسان کړو. دا قیمتي میاشت الله زموږ په ژوند کې راوستي و، او دا به انتهای او عظیم احسان دی. سوخ موږ ویلي رمضان المبارک دی را روان دی، په پلان کې تاریخ باندې وایي. نن د رمضان المبارک 20مه روزه ده. هغه چې کومه چړای و هغه موږ واله اوس ترې شروع ده. الوداعي ورځ شروع دي، د رمضان رخصتی ده، د رمضان جدایی ده. کې دې شی بل رمضان براشي موږ په کې نه، بل رمضان المبارک ته موږ یا ژوندۍ یا بنئ او کرام شي. نو زمونږ ډیر مشران، ډیر ملګري، ډیر خپلوان به د موږ نه جدای پکې. د سلفو طریقه به داسې وه چې په د رمضان المبارک کې به هغوی بندګي هم ډیره کوله، عبادات به ډیر کوو. ما ورته مخصوص عبادتونه کوو، بس دې ته هم د روژې نوم ورکړی دی. خو هغوی ډیره بندګي کوله، دسې بندگی به کوله، دسې عبادتونه به کوو چې سم به د ځان ستړی کړو. که د قرآن تلاوت درته د سلف وویم نو مثال یې نشي ملاوېدی. هغه کم حدود چې شریعت ذکر کړي چې د 3 ورځو نه کم کې تلاوت نه دی صحیح، دوی به په ورځ کې 2 ورځو کې 3 ورځو کې قرآنونه ختمو. سم ټیم یې د قرآن ته ورکوو. که د قرآن په باره کې درته ووایم ټول حدود یې کراس کړي، ټول حدود یې کراس کړي، او داسې به یې نه ویلي. د قرآن نه به یې خوند اخیسته. قیمتي خلک و هغوی ته پته لګېدله چې یاره ما ته په دې ایاتونو کې زما رب څه ویل غواړي. د الله څونه خوږې خبرې ما سره کوي. هغه ملګرو ته به د دې ډېره اندازه کېږي چې په دې جیلونو کې وخت تېر کړي. که یو سړی غواړي چې بهترین ملګری پیدا کړم، بهترین همسفر پیدا کړم، یو بهترین شیز پیدا کړم چې خبرې ورسره کوم، مشغوله ورسره شم، قرآن دی. قرآن چې کله د قرآن عظمت ستا په زړه کې، د دې قدر ستا په زړه کې خوند به درکوي. زما رب ما ته خوشخبري راکوي، زما رب ما ته د جنت بشارت راکوي، زما رب ما ته انعامات ذکر کوي، زما رب ما ته نعمتونه ذکر کوي. سړی په شوق کې شي، بیا چې رواني تلاوت کوي، زما رب دلته غصه دی، اندازې د غصې دی. الله د دې شي نه منع کړې ده. سړی په دې وجود باندې سم د ویښته راوچت کړي. خو هله چې کله درته صحیح توجه دی ورته برابره، ټیم ډکول نه، لفظي تلاوت نه، قرآن کې سوچ او تدبر، سلف سره د پوهه، سره د علم، سره د ډیر تدبر قرآن ته به ډیر ټیم ورکو او ډیر به کوشش کو چې ډیر ولولي. که یو سړی غواړي چې زه په لږ وخت کې ډیر نیکۍ راجمع کړم، په مختصر وخت کې ډیر نیکۍ راجمع کړم، بعضي اعمال داسې شته چې ټیم به پستا به انتها لږ ولګي خو اجر به درته ډیر میلاو شي. ټیم به دې په انتها لږ ولګي او اجر به درته ډیر میلاو شي. په هغه اعمالو کې یو عمل د قرآن تلاوت چې ستا په ټیم به انتها کم لګېږي، لږ لګېږي. که ته کوشش وکړې نو په نیمه ګنټه کې یو سپاره په آرام سره ویلی شي. ویلی کېږي که نه؟ هر سړی په نارمل انداز چې جاري قرآن وایي که نه، نیمه سپاره ښه ښایسته ویلی شي او راشه اجر ته اوس وګوره په نیمه ګنټه کې څونه نیکۍ ګټې شي. کاکولیټر راواخله، خپله حساب وکړه. د الله رسول فرمایي: من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه. چا چې د الله د کتاب یو حرف ولوستل فله حسنه یو نیکی شو،
والحسنة بعشر امثالها دا الله مهرباني دا هغه یو نیکي درته په لس چند شماري لکه یو نیکي چې تا وکړه داسې شوه چې لس نیکۍ درته میلاو شو په یو حرف څو نیکۍ میلاوي لس نیکۍ سوال به دا راځي چې د دې حرف نه به دا مرادي چې الف لام میم ټول حرف وي الحمدلله به ټول حرف وي بسم الله کې دا بسم به ټول حرف وي نه نور یې مسانه د رحمتونو دروازو ته وګوره د الله کرم ته وګوره الله رسول وی لا اقول الف لام میم حرف وی زما د دې حرف نه مراد دا نه دی چې الف لام میم ټول یو ځای کې دا حرف شو نه بل الف حرف الف دی الف لام میم کې دا الف ځان له حرف دی ولام حرف لام ځان له حرف دی ومیم حرف میم ځان له حرف دی څومره ناشنا نیکۍ دي په دې باندې په یو الف لام میم ویلو باندې دیش نیکۍ نیمه ګنټه کې چې تاسو پاره ختمه کیسې کاکولیټر را واخله څو حروف بتاوي څو نیکۍ به درته میلاو شي موږ ته غافله پراته موږ سره دونه ټایم نشته دی موږ کار روزګار کې دونه مصروف یو موږ موبایل دونه مصروفه کړي چې موږ ته دې کتاب ته ټایم نه میلاوي صرف اور صرف لس ورځې د ختم د پاره موږ ورکړي قسما بالله دا تخچې بجاړي رمضان تیریږي مؤمنان له جړه ورځي والله د دې رمضان په تیریدو سره به دا تخچیم جاړي د دیوالونه بم جاړي د قرانونه بم جاړي هغه قران چې یولس میاشتې په هغې دوړه پرته وه هغه قران چې یولس میاشتې په هغې جالې جوړې شوي هغه قران چې یولس میاشتې د موږ نه ورک هغه خبرې د الله چې یولس میاشتې ورسره زموږ تعلق نه و د یو څو ورځې ورسره زموږ تعلق جوړ شو دا به بیا ختم شي ځکه زموږ خو د قرآن سره صرف د یو میاشت نهایت زیات د یو میاشت تعلق یې یو میاشت به یې راواخلو قاري پسې به م ودرېږو تلاوتونه به یې م وکړو سرسري هسې ټیم به ډک په والله دا قرآن به جاړي دا کتابچې به جاړي دا تاخچې به جاړي دا مساجد به جاړي که دا دوی په خولې باندې نشي ویلي او خبرې نشي کوي نو زه د دوی زباني حال په قال باندې ویم قسما بالله دا به داسې وي او داسې به جاړي دومره خفګان اظهار به کوي چې د قیامت په ورځ به الله دا قرآن را پاسي او دا قرآن به راشي د الله مخې ته به وي شکایت به کوي رسولان به را پاسېږي شکایت به کوي وقال الرسول رسولان به وي قرآن کې الله وي يا رب يا رب العالمين ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا زما دي قرآن شات زما دي قوم قرآن شات ارتولي د الله رسول به د قیامت پر ورځ د الله مخې ته دا شکایت کوي دا که ته منې او که نه منې واقعتا زموږ معامله د قرآن سره ته لاړ شه د سکول په لایبررۍ کې ما ته زوړ کتاب وښایه یو تصویر ما ته خیر دی د یو سکول راوړئ د یو کالج او د یونیورسټۍ تصویر راوړئ چې زوړ قرآن زوړ کتاب پکې پروت دی عام کتاب د انګلیش کتاب دی عام دنیاوي عصري علومو د حساب کتاب دی شته پکې دا قرآن راواخلئ دلته دې تخچو ته خپله لاړ شي د قرآن سره موږ کوم حشر کړی دی زما محترم دا خو الله د دې دپاره نه ورالېږلی چې موږ په فوټبال وځو دا خو الله د دې دپاره نه ورالېږلی چې دا په تخچو کې زوړ شي د دې د قدر په باره کې موږ ته الله ویلي د دې نه د خوند اخیستو په باره کې موږ ته الله ویلي د دې د وجې نه قرآن به د قیامت په ورځ زمونږ او ستاسو خلاف شکایت کوي د الله رسول به هم کوي چې الله هغه کوم کتاب تا ماله راکړی هغه د کوم کتاب په نزول کې چې 30 کاله لګېدلي الله هغه کوم کتاب به چې تا ما ته رالیږلی او ما دې خلکو ته بیان کړی دی ډېره خواري مې کړې ده هر چا ته مې رسولی دی ګوټ ته مې رسولی دی الله هغه کتاب زما د امت شاته ارتولی وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا شاته ارتولی د محجوره مختلفې معنی علما کوي علامه ابن قیم رحمه الله یو څو معنی کړي دي یو معنی د محجوره دا کړې ده چې تلاوت به نه کوو بله معنی د محجوره دا ده چې په دې عمل نه کوي تلاوت به نه کوو عمل به نه کوي د قرآن درسونو ته به نه کېناستو دا ټول مونږ کوو نه تلاوت کوو نه درسونو ته کښېنو او نه په عمل کوو داسې ده که نه ده دا خبرې خو به زه بل چاته نه کوم ځان ته یې کوم انشاءالله داسې ده که نه او دا قرآن به د قیامت په ورځ الله ته شکایت کوي د الله رسول فرمایي القرآن حجة لك او علیک دا قرآن به یا ستا دپاره د نجات ذریعه وګرځي د الله مخې ته به د دلیل او برهان وګرځي چې الله دې بنده د ما سره تعلق جوړ کړی جنت ته داخل الله به دې جنت ته داخل او علیک یا به دا قرآن تا دونه جړولی
دومره به دې خفه کړې، دومره به دې غوسه کړې، دومره به دې بې وفایي ورسره کړي، دومره به دې بې یار او مددګار پرېښې چې په تاخ کې پروت او دوړې پرتې وي، او حجة علیک، یا به ستا خلاف ګواه شي. الله ته به وایي الله سمې راونیسه، زه هغه کتاب وم چې تا دې بنده ته لیږلی وم، زه هغه کتاب وم چې تا ما ته هدایت پکې اچولی او دې بنده دپاره. الله دا زما خواله نه راتلل، د ما نه نفرت کو. الله په جومات کې به چې د قرآن درس شروع شو، دته بچي خوښ وو، دته اولاد خوښ وو، دته موبایل خوښ وو، دلته روزګار خوښ وو، دته دنیا خوښه وه، خو الله د ما سره یې مینه نه کوله. د قرآن به دا شکایت کوي. الله دې وکړي چې زمونږ په حق کې دا شکایتونه کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې کوم مات ګډ تلاوتونه په دې رمضان کې کوو، د دې نه بعد دې موږ ته الله توفیق راکړي. که هر کله یو سړی دا غواړي چې زما دا روجې او دا تلاوتونه به الله قبول کړي او که نه، علامه یې درته وښیم، نښې غواړئ، نښه به دی چې د رمضان د تېرېدو نه پس که ستا د قرآن سره تعلق و، پېښ شو چې ستا تلاوتونه الله قبول کړي. که رمضان تېر شو قرآن په تاخچه کې پروت او دا دوړې په قرآن پرېوتې او دا د دې زیات د نه ګلابېدو د وجې نه روش شوی و، پېښ شو چې ستا رمضان هسې وختي رمضان وقت دې ډک کړی دی. ځکه والحسنة تجر إلى الحسنة، قاعده ده، یو نیکي به تا بلې نیکۍ ته راښایي. نن دې د قرآن تلاوت پاو وکړه، سبا به نیمه سپاره وي، 2 پاوه به دا الله په دې نیکۍ کې یو خوند او لذت اچولی. مونږ چې نن پاو ویو، سبا څه شی کوو؟ یو څه پاو وایو، بیا ویو مړه پرون مې کړی وه، بل پرون مې کړی وه، نن به څه کوو؟ نه زما محترم، بې وفایي د قرآن سره ونه کوي. ګورې که د ملګري سره هم بې وفایي وکړه، د دنیا بې وفایي وي، خو د قرآن سره کوم بې وفایي وکړه، ګورې د دنیا د برزخ او د قبر او د محشر د دې ټولو بې وفایي وي. ګورې ډېر وفادار شیز دی، قرآن سره وفایي وکړي، ټول کال یې راواخلئ. صحیح ده که الله نه سوال هم غواړئ چې الله داسې نه چې دا قرآن زما په لاسونو کې صرف د یو میاشت دپاره وي، د ټول عمر دپاره زما په لاسونو کې. الله زما ورسره د زړه نه مینه پیدا کړي. د الله رسول به دعاګانې غوښتي، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. الله دا قرآن زمونږ د زړونو بهار وګرځوه، زمونږ د زړونو د خوشحالۍ سبب یې وګرځوه، زمونږ د غمونو د تللو سبب یې وګرځوه. د خوشحالۍ، د سرور، د سکون کتاب دی قرآن. په دې باندې ما مستقل یو کلیپ کړی دی، قرآن د سکون کتاب دی. ډېر ناشنا نقاط په هغې کې دي، که چا سره وخت یې هغه هم واورئ. ډېر ناشنا سکون په دې کې پروت دی. ته تجربه وکړه، یو 2 رکعته وکړه نوافل، او 10 وکړه، د جومات په دې ګوټ کې کښېنه او موبایلونه او هر څه بند کړه، ووایه چې ما دا نیمه ګنټه د الله دې کتاب ته ورکړه، نیمه ګنټه تلاوت وکړه. په والله د چا نه تپوس مه کوه، خپله دې زړه ته ووایه زړه څه حالت دی چې دا زړه دې باغ نه و، خوشحاله نه و، د خوشحالۍ نه ستا زړه چغې نه غوښتلې چې بیا څه وی ما ته ووایه. الله خو دروغ نه وایي که قرآن کې الله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله په دې ذکر سره، د قرآن په تلاوت سره زړه ته سکون رسیږي. الله دې زموږ زړونه د قرآن په تلاوت منور کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې دې سره د وفا اظهار وکړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير.